په روژې مبارکه میاشت کې د بېوزلو ناداره کورنیو لاسنیوی دا هغه مرستې دي چې تېره ورځ د کندوز مخابراتو ریاست له لوري د روشن مخابراتي شرکت په مالي ملاتړ د دغه ولایت 130 اړمنو کورنیو ته وویشل شوې. مسؤلین وایي په دغو مرستو کې اوړه، غوړي، چای او بېلابېل خوراکي توکي شامل و چې د اماراتي چارواکو په شتون کې مستحقو کورنیو ته وویشل شوې. 130 کورنیو ته 8 قلمه غذایي مواد ویشل کیږي چې دا غذایي مواد اوړه، وریجې، لوبیا، بوره، غوړي، خمیرمایه، روب او چای ده. په ورته مهال هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوښ برېښي او له شتمنو سوداګرو کسانو غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. شرکت مخابراتی روشن که به خاطر خانواده‌های بی‌بضاعت که همکاری کردن و در ماه مبارک رمضان و دیگه شرکت‌های مخابراتی تقاضامند هستیم که به خاطر خانواده‌های بی‌بضاعت که به حساب در ماه مبارک رمضان همکاری بکنن از تجارای ملی، از سرمایه گذارا به خاطر مردم بی‌بضاعت مستحقین معلولین همکاری بکنن که به خاطر ماه مبارک رمضان است. داسې مهال په دې ولایت کې د یو خصوصي مخابراتي شرکت په مالي ملاتړ د دې ولایت د لاسوګونو اړمنو کورنیو لاسنیوی کیږي چې دا مهال د کندوز ولایت د کلیو پراختیا ریاست په همغږي د خوړو نړیوال سازمان له لوري د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې ګڼو مستحقو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستو د ویش لړۍ روانه ده.